السلام علیکم ملګرو. په سوشل میډیا باندې یوه خبره ډیره زیاته چلیږي چې د پی کې وینز عدنان چې دی نو هغه وفات شوی. تاسو ته به د تصویر هم ښکاري، سکرین شاټ او ټول کسان په ډیرې زیاتې ویډیوګانې جوړې کړي په میلیونونو باندې قطع شوي دي. او د راشئ که نه د اسحاق خبره هم واورئ چې آیا رښتیا وفات شوی دی او که نه دی. سلامونه ملګرو، عدنان وفات شو. ټولو ته دعا وکړئ، لاس ورکړئ. څنګه چې تاسو ته پته د اسحاق د خبره تاسو واورئ، دغه په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده. بیا چې دی نو منیر ولګېد، هغه هم خپل پیغام ورکړو. عدنان چې دی نو خپل پیغام ورکړی دی. دا بالکل چې دی نو چا د بله آی ډي د منیر په نوم باندې جوړه کړله او د منیر تصویر یې پرې ورایستلی دی او حقه چې دی نو چلی او په دې سوشل میډیا باندې چې دی نو عدنان یې مړ کړی دی. خو عدنان چې دی نو په منیر کې لګیا دی، د خلکو مدد کوي او دلته چې دی نو دوی په دې سوشل میډیا باندې ختم کړی دی، هغه د دنیا نه رخصت کړی دی. هر چېرته هم داسې مه کوئ که نه، یو روغ بنده چې هغه تللی د خلکو خدمت کوي او تاسو راځئ او هغه په سوشل میډیا باندې مړ کړئ د خپل د ویو دپاره، د خپل فالوور دپاره، د خپل سبسکرایبر دپاره، د خپل وایرل کولو دپاره. داسې چېرته هم مه کوئ یار. عدنان هم خپل پیغام ورکړو یار چې داسې مه کوئ. د منیر په نوم باندې چا پیک اکاونټ جوړ کړی او هغه شان تصویر یې پرې لګولی که څنګه چې د منیر خپل اکاونټ دی، په میلیونونو فالوور دی د هغې. او تاسو هم چې دی نو فالوور ګورئ، هغه شان چې دی نو هغه منیر صحیح اکاونټ ګورئ نو چې هغه نه پوسټ شوی وی نو تاسو به ویلی. او منیر بیا دا خبره کړې ده که نه چې دا زما چې دی نو موږ دوا کوله مزاحیه ویډیو چې جوړه کړې ده. نو لکه بیا دوی هغه کلیپ راغیستی دی او چې دی نو عدنان یې پکې مړ کړی دی، ویل چې دا د دنیا نه رخصت شوی دی. بیا پکې دی نو اسحاق پکې هم خپل بیان ورکړی دی چې هغه ښه بالکل برابر دی او چېرته تاسو داسې کارونه مه کوئ. تاسو چې دی نو روغ سړی مړ کړی دی، ویل هغه چې دی نو اوس روټۍ وخوړه او ښه برابر دی او ښه روغ جوړ دی. هغه چې دی د خلکو مدد کوي. دلته زموږ په سوشل میډیا پسې خلک په خبر لګیا دی. منیر وایي که نه ما ته ډېر زیات رنګان وشول او میسجونه کېږي، په لایو کې میسجونه کېږي چې د عدنان جنازه په 100 بجې باندې وي. د پی کې وینز عدنان جنازه په 100 بجې باندې وي. خو عدنان بالکل ټیک دی. عدنان چې دی نو ونه دی وفات شوی یار. ډېر د افسوس مقام دی که نه، موږ چې د سوشل میډیا باندې ویډیو اپلوډ کوو دې ته نه ګورو چې دا دروغ دی دا رښتیا دی. اوس چې دی نو روغ سړی مړ کړی دی، هغه یې د دنیا نه رخصت کړی دی، دوی به ولې اوس جنازه هم کړې وي. ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ دا ضرور شیر کړئ که نه چې چېرته هم په سوشل میډیا داسې مه کوئ. او دغه اکاونټ چې دی دا ولې مکمل طور باندې بلاک کړئ، دا ولې ختم کړئ، دا ولې رپورټ کړئ چې بیا خر څوک داسې قسمه ویډیوګانې نه ورچوي. او پردی مرګ دومره اسان مه ګڼئ مړه. داسې سوچ مه کوئ که نه چې ته بل سړی چې دی نو روغ سړی مړ کوئ. ملګرو